څنګه کولی شو د یوتیوب یوه ویډیو د چټ جی پی ټي په واسطه خلاصه کړو. د دې لپاره موږ راځو اول په ګوګل کروم کې یو ایکسټنشن دی هغه ډاونلوډوو. دلته ګوګل کې لیکو یوتیوب سمری وذ چټ جی پی ټي. موږ راځو دغه اول لینک چې د یوتیوب سمری وذ چټ جی پی ټي اینډ کلاود دې باندې کلیک کوو. موږ به دا بوزي د ایکسټنشن طرف ته موږ به دغه ایکسټنشن په دې ګوګل کروم کې اډ کړو. اډ ایکسټنشن وهو. لږ منتظر کیږو ترڅو دغه ایکسټنشن ډاونلوډ شي. دغه د ډاونلوډ شو. اوس راځو یوتیوب خلاصو. یوتیوب کې په یوه ویډیو باندې کلیک کوو، مثلا دا ویډیو یا دا ویډیو. دغه دلته اپشن راغی ترانسکریپ اینډ سمری. په ترانسکریپ اینډ سمری باندې کلیک کوو. دغه ټول هغه ټیکسټ هغه خبرې چې په دې ویډیو کې ویل شوي دي موږ ته یې وښودلو. موږ دا کولی شو په مکمل ډول کاپي کړو او یا هم مستقیم له چټ جی پي ټي وپوښتو چې دغه موږ ته خلاصه او یا هم سمری کړي. راځو چټ جی پي ټي اپشن وهو. دغه د په اتومات ډول په د دې ټیکسټ په سر باندې له چټ جی پي ټي څخه پوښتل شوي دي چې سمرایز د فالوینګ ان 5 بولټ پوینټس. موږ لاندې راځو د چټ جی پي ټي جواب ګورو چې د هغې ویډیو خلاصه یې په 5 کرښو کې موږ ته دغه ده ویستلې ده. تاسې هم کولی شئ د یوتیوب اوږدې ویډیوګانې په 1 یا 2 دقیقې خلاصه کړئ.